زه خپله ورغلی یم دغه بولې هلته چې بولې اوس تاسې به دغه کې نو زه خپله ورغلی یم، زه خپله چې د نامه لاندې فلجمن هلته ځینو ملګري یو بل ویل چې داسې رسم دا پیر دی مثال داسې داسې خلکو ښه ورسره کېږي داسې کېږي واسې کېږي. نو زه خپله 3 واره ورغلی یم، 2 واره مې پیسې ورکړي دي، یو وارې مې 3000 ورکړي دي، بل وارې مې 2500 ورکړي دي او دا درېیم وارې مې شی نه دي ورکړي معنا دا و چې ورغلی یم. نو کله چې ورغلو داسې کتار بیا خلک کښېنول، نو یو بوتل دا غټ بوتل اوبه مو له ځان سره وړلې، نو داسې بیا کښېنول دا خلک، بیا اوبه په خوله کې شی بیا ویل خوله بیا سورول اوبه یې په خوله کې واچول پف پر دا ګردو بیا پوه کړې. نو دغسې حساب او ښه خو نه دي سوي سره دغه یو د وزم پر هغه حال پر هغه کرار هغه مو پښې دي هغه مو کاروبار دی، هېڅ فایده مو نه ده کړې ورسره. دغه قادري صاحب په اړه مې یو څو خبرې درته کولې، دا چې دی وروره جانه مسلمانان خطا باسي، نو دی دا په غاړه کې مرغړې درلودله، نو بیا موږ دی وروستی ده ورته وویله چې ته سرطان یې. اول خو مریض ته څوک داسې وایي نه چې ته سرطان یې، نه څوک په دې مریضي څوک خبروي، ځکه چې دا مریضي ته دی زړه اچوي. نو بیا ورته ویل چې ته 2 میاشتې وخت لرې، هغه ورته ویل زه ځم پاکستان ته. ده ورته ویله چې دا د پاکستان پیسې چې هلته یې مصرف کوې دا زما تر کوربچه لاندې کړه، انشاءالله جوړ روغ به سې. نو بیا یو څو دمونه یې پر وکړله، موږ لاړلو پاکستان ته. وروسته چې راللو بیا ورغلو، یو چا راته ویله چې یا تاسې یو څو ورځې پرله پسې ورسئ انشاءالله ښه مو ورسره کېږي. چې ورغلو بیا یې دم نه پر کوئ، وایي دم هغه وخت باندې کوم چې ته غویی راولې. نو زما د سترګو لیدلي حال چې هلته زه ناست وم، په یو نفر باندې چرګ راوغوښتی، د هغه پر نس باندې چرګ ور ونیوی، خپه کړي مړ یې کړي، دا چرګ یې مړ کړي. نو خلکو ته یې ویله چې دا ګوره دا ما دم پر وکړي، دا دم ډېر زورور و، دا چرګ یې دا دې مړ کړي. نو هغه خپه کړی و، مړ یې کړي. یو بل ورور یې دی هلته فارمیسیست دی، د ده سره یو ځای هلته یو دوکان یې خلاص کړی دی، چا په اصطلاح باندې دواخانه یې خلاصه کړې ده. نو چې دی پر خلکو باندې دم وکړي، بیا وروسته یو کوچنۍ پارچې یې ورته لیکلي دي، پرې لیکلي دي چې مثال دا د نس درد دپاره دا دوا ورکوه، دا د غوږ د درد دپاره ورکوه، دا د چیش دپاره ورکوه، پر پارچو یې ورته لیکلي دي. نو دی په دا پارچو کې ګوري هغه چې د درد مربوط هغه دوا یې هغه یې لیکلي په خط باندې، په پښتو خط یې لیکلي، انګلیش یې لنډیز ده. نو بیا هغه ته ورکړي چې دا دوا رانیسه، دا دواخانه کې زما ورور یې خرڅوي د هغه څخه یې رانیسه، بل ځای یې مه رانیسه، بیا بدله دوا درکوي. نو دا رانیسه، د دې سره به جوړ سې. خلکو ته دوا یې هم ورکوي وروره جانه، ډاکټر هم دی. دا ورور یې بیا خلک په دغه نامه خطا باسي چې دا اصله دوا ده، دا کم اصله دوا ده. نو خلک په دغه رقم چم و فریب سره خطا باسي. زما د کورنۍ غړي، زما کشر ورور منیر احمد چې په تلسمیا باندې اخته دی، او د هغه څخه تر څنګ کوچنۍ خور مې مؤمنه په نامه، دغه ظالم چې په 1.5 کال تقریبا 2 کاله وروستله، چې حال دا چې د هغه حالت اوس هم همداسې خراب دی. نو خو دا ظالم به هره ورځ پیسې ورڅخه اخیستلې، نغدې پیسې، چې نور کوچنیانو نور مریضان به مو ورتلله، هر کله چې به راغلله همدغه د ده کیسې به کولې. هغه په داسې شکل سره چې ده به منع کړي مو د بله ځای څخه چې بل ملا ته حتی دغه لا هم ورته ویلې وه چې دغه یو وارې وینه ور ولګوئ، بل وارې وینه په نور لګوئ، چې هر کوم حالت ته دې ولاړ شي. خو بیا به هم دوی شدید حالت ته به ولاړو، خو موږ به مجبوره سوله، دوی به مو وروستله شب خانې ته. نو هغه به په بار همدا راته ویله چې تاسې ولې دا کوچنیان تر دغسې حالتو پورې رارسولي دي. نو موږ به دا نه ورته ویله، یا هم زموږ د کورنۍ غړو به شبخانې ډاکټر ته بیا دا نه ویل چې دلته یو ملا راته ولي، ځکه ده به دا ویلې وه چې په هېڅ صورت کې د اخري وارې به وینه ورلګوئ، ځکه هغه په داسې یو سخت حالت کې اوس هم دي. نو دغسې حالت سره زه خپله شخصا زما کورنۍ زیان لیدلی دی. نو که حتی د دې د اثبات لپاره هر ځای او هر څوک مې وغواړي زه ورته حاضرېدلی شم. تقریبا ډېر خلک زه پېژنم چې دلته ورغلي دي، هغوی مړه سوي دي، او هغه څوک چې په سرطان ناروغي به نه واخته دلته به ورغله بول د سرطان ناروغي لري، چې هره مریضي به دی پر ډېرو دواخانو ډاکټرانو سره ګرځېدي، دا ډاکټر ته ورشه ورسره کښېنه دواوې دې زده کړه، دا ډاکټر ته کښېنه دا دوا د چیش لپاره ده، دا ډاکټر ته کښېنه د درد زورورې ګولۍ راوښیه، دا ډاکټر ته کښېنه د میکروب زورورې ګولۍ راوښیه. ان اوس خبره ته رارسېدلې چې سپټاکزون کوي، پشکارۍ یې 1 ګرامه خلکو ته ورلګوي،
بغیر له کومه په دې چې پوه شي څه جانبي عوارض لري، څه شي نه لري، څه شي نه لري. نو زه خپله هم دغه کسانو څخه یم چې دی پر ګرځېدلی دي او زه یې ښه پېژنم. نو اوس د دې دواخانه ورته جوړه کړې ده. دا ډېر عمر کې زورورې دواګانې ده، زورور انټيبیوټیکونه ورکوي خلکو ته، او زورور د سرطان دواګانې دي چې هغه تقریبا دی زه په خبر یم چې دی په 400 په 300 رانیسي او خلکو ته په 1500 افغانۍ ورکوي. دا زه خپله شاهد یم چې ما لیدلي دي د دغه شیان. نو باید دولت هم دا غوښتنه چې دغه شیانو مخنیوی وکړي او دواخانه یې فعاله کړې. څومره دواخانه ساتنې وربنده کړله، اوس یې بېرته فعاله کړې ده. زه به خلک ساتنې ته ور واستول، دا خپل مریضان چې دا موږ ورسره سوي د پلانه د وجستانه ده، نو ساتنې والا اوس بېرته دواخانه ورله کړې ده. دې دوا خلکو ته ورکوي، ضروري دواوې دي خلکو ته یې ورکوي. بسم الله صاحب، موږ ورغلي وو د دې مریض دپاره چې کله موږ ورغلو بل یې موږ ته ویله دغه مریض شکېږي، خو مثال دغه غواړو، درواغ غواړو، څه غواړو. خو مال څه دي د مریض د سرطان د مریض دپاره دا دونه پیسې وچې نه دي چې طبیبانو ډاکټرانو ته یې ورکړي دي. د 10,000 15,000 دې هم لاړې شي. نو په خدای چې مې قسم وي پیسې مې ورته پور کړې دي، پیسې مې واروستې. هره ورځ سل افغانۍ ته شکرانې وې. اوس مریض په داسې حالت ته رسېدلی دی چې حتی دی نور د کنټروله ووتی. په خدای دې مې قسم وي دا اوس زه خپل مریض ته په سیال روغتون کې ناست یم، دی دا اوس هم دی زه شاند راست وم. دا مریض دی په ډېر بد حالت ته رسېدلی دی. پر ما لاره بنده شول، پر ما کیسې بندې شولې، پسه یې وړې. مسؤلینو ته مې زنګونه وویلي دي، هېڅ چا زما سره په دې بخش کې همکاري نه ده کړې، هېڅ چا زما سره همکاري نه ده کړې. ورور هر یو ځان هسې چلولی دی د نورو تشویق خلکو. د کور یو اجاڼي مو ده، نو د پښه باندې کوچنۍ دانه راختلې وه، داسې بیخي کوچنۍ دانه وه. ښه نو ګوره ګرمه کوه که چی شوه، داسې کوچنۍ دانه وه. نو بالا ته یو اجاڼۍ ښه ایستلې وه، درځه دلته پلانکی یم قادري صاحب دی، پلان وبستان ده. خو بسته او تاو راغلې وه. سهار وختي زما ورور ویله ویل سهار وختي چې دا ما د ملایانو دننه نه وه سوي، بالا مې خطا کړې وه. نو بسته او تاو راغلې وه چې راغلې وه ښه جمانه پلانکی دانه د پلان د وبستان د دستې او دستې. ښه بیا زه تا ته معاینتونه هم ښکاره کوم، بیا هم معاینتونه لایده په خدای ور وکړله. خو نو نه ویل کېږي داسې دي د ښځو کارونه خو دا رقم چې تا ته معلومېږي نه. بیا موږ معاینتونه ور وکړل، هغه ویل هېڅ شی په خدای که دي. نو ده ورته دا داسې دي دا داسې دي، زر کیسې ورته جوړې کړې وې. سهار وختي بیا ولې وه بالا به نو هلته یخ ته ناست و، په دا یخ باندې بیا ورې بیا د دوی دغه مخ ته بیا کوچنۍ داسې بوتلان خرڅېږي دا دغه بیا نو هغه بیا رانیولې وې، بالا بیا دا ښځې پښې راولې وې، پوره اوبه یې ورپاشلې. یوه هفته چې چېرته خامخا د خلکو څه وزګړې، د خلکو څه پسونه، د خلکو څه غویانې لا ولا ودنې اخیستې. ښه تورې چرګې مو دا دنې اخلي. نو بالا چې زه راغلم، بالا په وچ کلک زور یې په خدای وزګړی راباندې رانیوی، دغه یې راباندې رانیوی. ښه ما ورته ویل مال دا ولاکه یا شی نه دا نه ده نه بله ده نه بله ده، دا داسې و لکه چې خوش سوی دی، نو هغه باره ټپ پیدا کړی دی نه. یا تڼاکې مثلا چې سړی مثلا په پښو ډېر وګرځېږي، تڼاکې دی داسې سهار وخت چې ځي قدم وهي، ما دا داسې دی وایي یا دا داسې نه دی. ده راته ویله وایي دا داسې خرابه دانه د پلان نورستان ده. او په قرآن باره مې بوتله مومند روغتون ته مې په قرآن باره مې وړې علیحده معاینتونه او شیان مې هم جوړ کړل. بس په هغه باندې مې هغه ورته ویلې یا دا ډاکټران دا درواغ وایي، پلان نورستان د دستې. بیا زه تا ته هغه عکسونه هم در استومه د معایناتو ده، ولا په قرآن تلویزیوني قسم کسره کې واخیستې باره دا دغه ده. نو ولا باره مې واروستې وزګړی په قرآن په وچ زوره باندې رانیوی ورموستی. باره یې ورته ویله وایي اوس منا جوړه یې، خو بیا مثلا داسې په هفته کې دوې ورځې راځه. هغه داسې و هغه د دغه مشکل یې درلودی، د پښو مشکل یې درلودی، مقصد داسې تګ یې نشو کولی. ملا ده ویله والله ول ما ته یې پرله پسې راولې 40 ورځې ځای لرې و. ملا پیسې داسې غوښتلې چې مقصد چې دا مو دغه بیا وکړي، شکرانه بیا غوښتله، بیا ورته مې در جوړ کړي، مقصد دغه به راولې غویی به راولې. ما لکه چې جوړ کړي 3 دانې چې تا لاس پکې کښېږدوې هغه صدق کړم. هغه ته زه څو بیا مې وروست پرله پسې یوه هفته و، یوه هفته مې چې پرله پسې وروستې، هغه هېڅ فایده او درک نه ده کړې. ما مه دغه د ښځو د زړه تسلي دپاره که نه موږ خو د وخت حساب خلاصېږي چې دا یې نه شي کولی.
نو دا د چا کار دی چې په دې وسي جوړ شي. دا مریضانو سره تللی د خلکو سیوله پسونه یې وغوښتل، غویان یې ځینې وغوښتل، چرګان یې ځینې وغوښتل، بلا خلکو کوله. زما خور مریضه وه نو د وینې سرطان و. بیا دته ورغلو نور خلک راته وویل دا سرطان علاج و داسې علاج د باندې پوهېږي. نو بیا زموږ څخه 40,000 افغانۍ واخیستلې، ول یوه میاشت کې په ضمانت جوړېږي. نو هغه پیسې چې مو ورکړې بره مې خور جوړه شوه، هغه اوس پاکستان کې بستر ده، که نسخې غواړي که هر شی غواړي هغه درښیم. اوس چې دته موږ ورسو دی وایي دا اتیس عقیده خرابه ده یا موږ ته عقیده نه وه سمه یا اتیس بېدینه یاست، منځونه نه کوئ، په دغه اتیسه ګټه ونه کړه، رقم بانې جوړوي. ما چې خپل هر څوک لیدلي وه چې راغلي وه هلته د ورته ویلي وه چې ته سرطان یې، هغه عادي مریضۍ به وه د به د سرطان ورته ویلي وه. بله لا دا چې لږ پیسې به چا ورکولې هغه یې لږ پیسې نور څخه غوښتلې، داسې 50 سلو یا نیم سل پیسې نه غوښتلې، هغه یې ورته ورغورځولې. داسې ډېرې پیسې وایي هغه باندې بیا ښه دم هم کوي، هغه سره بیا ښه وضعیت هم کوي چې ډېرې پیسې ورکولې، او چې داسې لږ پیسې ورکولې هغه بیا ورته وغورځولې. تاسې دومره معنا ټینګ مریضان یاست او بیا ماته سلې نیم سلې نیسي. خیر اوس زموږ جاړۍ ما درته لوستلې وه، نو ده ورته ویلي وه چې ته سرطان یې، هغه سرطان نه وه، عادي مریضي وه، چرک و. نو اوس الحمدلله ښه ده د دوا سره. نو بیا ته ورته ویلي وه چې ته سرطان یې، نو هغه سرطان نه وه. بیا څو چې دی ووینم دی زنانو په ځای کې و، هلته دی ویې زوم و دمونه یې پر کوله په دا ښځو باندې. بیا د ده سره ونه لیدله، بیا عبدالملک مهربان سره مخ شولم، هغه ویل د ده تشخیص صحیح دی چې هر ځای یې بوځي همداسې سرطان وي. نو خیر شکر الحمدلله اوس زموږ مریض ښه دی، دواو سره ډپریشن نه لري، اوس هم ډپریشن وارخطایي یې تر اوسه پورې شته، ستا نه ښه زه په دا مریضۍ باندې نه یم اخته. نو هلته تقریبا 3-4 واره یې ماته راولې ده، انشاءالله دا به ورسره ښه شي زما د مور سره. نو داسې د پیسو خاص کومه یادونه نه ده کړې، 1000 افغانۍ په هغه ورځ جیب ورکړي بیا زموږ جاړۍ. نو داسې ناتمي بیا په وروسته کې بیا ویله چې دغونه شی ماته راکړه. خلکو هلته ورته راوستله، غویي هم خلکو ورته راوستله، غویان پسونه یې ورته راوستله، سیلیان یې ورته راوستله خلکو، دغه شیان خلکو ورته راوستله. هلته دا ما خپل په سترګو باندې ولیدل، بیخي داسې وو لکه یو لوی غټ واده چې داسې بیروبارو رش و، دوی دا دمونه باندې کول پر خلکو باندې. کینسر مریضان وه، رقم مریضان هلته د هرات څخه ورته راغلي وه، روزګان څخه لرې ولسوالیو څخه ورته راغلي وه، د غزني څخه خلک ورته راغلي وه، د زابل څخه خلک ورته راغلي وه، داسې اوازې یې تللې وې. نو داسې خلک هم بس اوازې اورېدلې وې تللې ورته رالو. دا مخکې په کوټه کې وو، په جمهوریت کې نه سو راوښتلی د دې کندهار ته، اوس په امارت کې راغلی دی. نو داسې خلکو داسې هلته بحث کوئ چې دا مخکې په کوټه کې وو، اوس د دې کندهار ته راغلی دی. السلام علیکم وطندو صاحب محترمه، په خیر یې خیریت دی. د دغه سرطان د پیر په باره کې زموږ خپل د سترګو لیدلی حال داسې دی چې زموږ یو د عمه خاوند و، نو هغه مریض و، نو موږ چې بیا زامنو یې ده ته وروستې، ده ورته ویل چې تاسې سرطان یاست، یو تور سره ته راولئ بیا به مو انشاءالله علاج وشي. نو هغه ډېر زیات په فکر و، په ټینشن کې و. بیا چې کله موږ هغه ډاکټر ته وروستې، نو ډاکټرانو چې معایناتونه شی وکړه، ورته ویلي وه چې تاسې د ملاریا تبه لرئ. نو دوا او شی ورته ورکړه، په ځان د 2 هفتو کې هغه سړی جوړ روغ شو، اوس الحمدلله خپل کاروبار کوي، خپل خواري کوي، نو جوړ دی. نو داسې واقعه وه چې موږ ورغلو، ده ورته ویلي وه چې تاسې سرطان په ناروغۍ اخته یاست، هغه جوړ روغ و، نه ناروغي وه نه شی و. نو دا زموږ خپل د سترګو لیدلی حال و. نو والله اعلم چې څونه انسانان مسلمانان دي نور خطا ایستلي. علیکم ورور جانې، جوړې په خیر صحت مو ښه دي، خیرات یې الله دې مخ وره خیر شي. ورور لکه تا چې څنګه د محمد پیر په باره کې دغه متن لیکلی دی، دغسې زموږ د خپلې د کور د کوچنیانو د سترګو حال دی چې زما د عمه مژوره ده او زما د عمه د زوی کوروالا کې دا رقم مریضي یې درلوده. هغه مریضي د معدې وه، دوی ته چې ورغلې وه خوراکي ته یې ویلې ته سرطان یې، هغه داسې بېرېدلې وه. خو لنډه یې درته وکړم، ډاکټر ته ولاړه، دوا یې ورکړه، هغه جوړه شوه انشاءالله. اوس لاړه خپل کور ته، ډېرې لرې ولایت راغلې وه.
د مریض خو تمه ډېره وي وروره، په دې خوله کې اوبه واچوي، سر دې خلاص پر دې ناستو کسانو باندې پاشي، که نارینه یې وروره، که مثال یې ورته کښلي په دې څه ژمي پر ویې پاشي. دا زنانو ته داسې په بې احتیاطي داسې یو رقم لاس ور اچوي چې په اسلام کې سره دا ناروا کار دی. یا ښځې ته وایي یا راوسکې یا هاخوا ته شه یا څنګه شه وروره، بیخي په بد وضعیت کې دا خلکو ته سر دې خلاص دا ښځو ته لاسونه ور اچوي. د دې د مخنیوي دپاره باید د عین بالمعروف د ریاست متسبینو څخه باید مثال د خبرې مبلا ورسي، ویې ګوري چې دا نفر څنګه سړی دی، د دې څېړنه باید وکړي، د دې علم باید وګوري، دا په کوم مسله باندې خلکو ته تعویضونه ورکوي، په کومه خطر یې ورکوي، مثال د خبرې باید پوښتنه وشي، د دې مخنیوی باید وشي. دا د اسلام لپاره ډېر غټ نمبچه ده چې دا وروره جانه دا هغه سره د اسلام څخه خلاف کار کوي. ښځو ته داسې لاس ور واچوي لکه د ده د کور ښځه چې لکه د ده خپله ښځه چې خو لنډه درته وایم سر دې خلاصه د دې خلکو مخنیوی باید وشي چې داسې خلکو په باره کې سر دې خلاص چې یو څوک یو شی واوري بیخي د اسلام څخه نفرت کېږي. دا څنګه کار دی؟ موږ خو مثال د خبرې یا فرض کړه وروره علم مو نه یې کړی یا نه مو یې ویلي، درس مو نه دی ویلی، دا کم علما او دا کم شیخان چې مثال معلومات موږ زندې کوو یا پوښتنه زندې کوو، هغه خو دا رقم اسلام اجازه نه ورکوي چې یو ښځې ته لاس ورکړو چې هغه د سره د تعویض لپاره درته راغلی دی، یو لکړه به لري، یو مثال د خبرې یو لرګی به لري، پر سر یې ښځې دم ورکوي. دا موږ لیدلي، خدای کور خراب وي د سره لاس ته وراچوي. نو خدای دې وکړي چې دا رقم خلکو مخنیوی وشي وروره. زما ورور سرطان و، دوی ویله چې دغه ته کابل ته مه بیایه، ده ته یې ورولله، لکه درې ملات 8 ورځې چې ورولې 8مه ورځ بعد جوړې. نو 8 ورځې مو وروستئ، 8مه ورځ بعد ټول ولاړ شه، داسې یو رقم دا اوبه یې پر وپاشلې ولاړ شه ته جوړ یې نور. نو وروسته هغه بېچاره وفات شو، باره دغه سرطان څه وفات شو، څو ورځې چې تېرې شوه په هغه پسې وفات شو. دغه پیر ته خو موږ ورغلو، زما ورېنداره مریضه وه، مور مې راسره وه چې ورغلو. پیر صاحب هلته تجارت جوړ کړی و، د اوبه کارټنان یې ایښوله، پر د خلکو اوبه خرڅولې او د باندې رېړۍ 2 دانې درولې وې چې د پیر صاحب د مریدانو د خوا څخه کېدلې، او د هلته یې دواخانه هم جوړه کړې وه، پارچې مریضانو ته ورکولې چې هغه ګولۍ پاکټ په دواخانه کې په 10 افغانۍ و، دی په 90 افغانۍ ورکوي، یعنې 2 چنده 3 چنده ګران و. او پیر صاحب مبارک به پاکټ په خوله کې اوبه واچولې، پر د مریضانو بیا پاشلې، د 15-20 کسه مریضان به ورته کښېنولي وو، د یوه سر څخه بیا اوبه را شروع کړې، پر د بل سر بیا پاشلې په یوه ساه باندې. او یو عادت د پیر صاحب مبارک دا و چې شاته یې په دا خلکو کې خپل تبلیغات والا کښېنولي وه، هغه کم خلک چې بیکاره به وو د هلته به ګرځېده، خواري به نه سوه کښلی، هغه اوس د پیر صاحب تبلیغات یې کوله چې پیر صاحب د قادرې شریف څخه فارغه دی، 2 وظیفې یې فارغې کړي دي، دغه مرتبه خدای ورکړې وه. او زما ورېنداره چې وه د هډو سرطان وه، نو بیا چې زموږ دا جانۍ زما مور ورسره وه، هغې ته یې ویلي وه چې پسه راولئ، دا به انشاءالله موږ کنټرول کړو دا درد. هغه بیا موږ هلته نه وروستل، تر هغه حالان چې په عذاب شوه، بیا مو ډاکټر صاحب ته چې هغه اوس هغه مریضي بلکل کنټرول کړې ده، نو د پیر صاحب دا هېڅ ختایسته دي، والله که یې دا پیر و یا شی و، بس هلته یې کور وایي په دننه په دا ښځو کې په زنانو کې سپین سرې و، دا ښځې کښېنولې وې د تبلیغات دپاره چې د ده صفت کوي چې پلانکۍ ورسره ښه شوه، پلانکۍ ښه شوه، بس د دا دپاره یې په کوټه کې هم خلک کښېنولي وو، په زیرخانه کې. د پیر صاحب مبارک کاروبارونه هم روان وه، پسونه و، چرګان و، دا خو یې د خلکو څخه غوښتنې کولې او خلکو ورته راوستله، 2 پسونه ما خپله ولیده چې خلکو ورته راوستلي وه. نو پیر صاحب نه دی، دا مازې خلک خطا باسي. یو وارې بل ورغلی یم چې زما د انډیوال ورور ورک و چې ورغلو، ده د پسه غوښتنه وکړله چې پسه راولئ انشاءالله خدای به در پیدا کړي زه معلومات کوم. نو هغه بیا معلومات وسوله، د ورور په ایران کې و، ایران ته تللی و، هلته په خواري اخته و. دا یو دوکهبازه پیر دی چې د دې چې بیا چاره پیر دلته پیر دی په لولۍ کې، هغه ته یې ورولئ انشاءالله څه کېږي. خو بیا موږ جلا وکړه، هغه ته مو وروستئ، پیر صاحب دمونه پر وکړله، هغه حالت نور هم د بېچاره ده خراب شو،
بیا چې زموږ یو کشر راغلی هغه ورته ویل چې دا ښه شي که به نه شي موږ په دې ډېر مصرف کړی دی په ورځ وربلې حالت خرابېږي نو پیر صاحب خو ابادې شو او بیا موږ ډېرې زارۍ ورته وکړې چې دا کشر دی دا دې واري بیا یې مو ومنله خو یو دانه ویه یې وغوښتې موږ ویه یې وروستې نو درې ورځې بعد یې فکر کوم هغه زموږ دا کار یو پات شو الله دې وبخښي موږ یو مریض درلود په شیرین شفخانه کې مې بستر کړله نو شیرین شفخانې ولایت څو ورځې بستر په شیرین شفخانې کې راته وویل دا بېرته بوځه کابل ته یې بوځه نو بیا هلته بل ملګري راته وویل ولته ملا دي دمونه کوي د سرطان لپاره باره مې راوستې د الله ولیت دلته ملا و د ملا ته چې مې راوستې باره دمونه پر کوله اول ورځ دم وکړې مال پیسې ول موږ شکرانه نه اخلو پیسې نه اخلو سمه ده اوبه په خوله کې اچول باره یې پر ټوکله نو باره بیا بله ورځ بیا راول بله ورځ بیا مې وروستله باره بیا راته ویل ول دغه دي ول دم چې پر وکړې باره ول شکرانه راکوه باره بیا شکرانه ورکوله په اخري ورځو کې باره راته ویل ول دغه دي ول ستا مریض نه جوړېږي مال ولې ول ته باید پسه راولې باره ولاړم دا انډوالانس یې پور کړله ما خدایي کار ورسره کوي دا مریض سره نو باره ورلم د انډوالانس د خلکو سم پیسې پور کړلې باره مې پسه وروستې پسه چې مې وروستې بالا پسه مې ورکړې پسه چې مې ورکړې دا مې پر وکړې نو څو ورځې بعد مریض ما بېرته واستوي خپل وطن ته خپل کلي ته مې واستوي باره څو ورځې بعد باره مریض وفات شو چې عکسونه غواړي عکسونه مې هم در واستوم کله چې تېر کال زه مریض وم د ما تور ژړی و زه ورغلم یو چا راته معرفي کړ چې ورغلم ورته کېناستم د ما ته وویل د تا سرطان ده نو یو دانه پسه راوله او پاتې شو زه ولاړم په ډېره عاجزۍ په ډېر فقیر ژوند کې مې یو دانه پسه ورته راوستو او هغه مې ورته وروستلو بیا چې دم وکړ بیا راته وویل وایي دغه وکړه دا پیسې ما یو سدی ورته ونیولو د امخاس دا خبره وکړله چې وروره په زندګي ولا کې جوړ سي په دې شلیو پسه دې نه جوړېږي بالفرضاً چې ګواه ډېرې روپۍ راکړي او بس د ما عقیده یو څه سره خامه شوله بس لاړم نو کله چې ده ماته نسخه دوا راکړې وه هغې نسخې زه راواخیستلم له مرګ سره یې مخامخ کړم بیا کله چې زه ډاکټرانو ته لاړم چې ما نظر دغه د ما معایناتونه یې وکړه دغه یې وکړه ټېسټونه یې وکړه هغه وویل تور ژړی ده خو مثبته منفي ده او پاتې شو داسې زورور نه ده نه سرطان شته نه شی شته نو دا تاسې خبرې بالکل ما ولیدلې وامې اورېدلې حقیقت لري خدای تعالی دې تاسې ته وزرونه درکړي چې تاسې په دې هکله خلکو ته معلومات ورکوئ له لرې لرې دنیا نه خلک را روان دي په ډېر غټ مصارف باندې او پاتې شو چې داسې یو پیر پیدا شوی ده